السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو د نن ورځو درس دی relative pronoun نسبي ضمیر. relative pronoun نسبي ضمیر. دوستانو نسب چې دی هغه خپلوانو ته وایي، قریب ته وایي. د دې ډیفینیشن تعریف مونږ دا ریلیټیو پروناون په ډیفینیشن یا په تعریف سره پیژنو. نو دوستانو د دې ډیفینیشن یعنی تعریف له مونږ سره دی those pronouns which refer back to the noun and join two sentences are called relative pronoun. Those pronouns which refer back to the noun and join two sentences are called relative pronoun. هغه ضمیرونه چې بیرته اسم ته اشاره کوي، هغه ضمیرونه چې بیرته اسم ته اشاره کوي او دوه جملې سره یو ځای کوي د نسبي ضمیر په نوم یادیږي یا نسبي ضمیر ورته وایو. مثال example who یعنی څوک، دا هم دوستانو له موږ سره ریلیټیو پروناون دی. which کوم، what څه، that هغه یا دا، whom چاته، whose د چا، where چرته، why ولی. دوستانو په دې کې به نن اوله ورځ درس دی زمونږ هو یعنی هو به مونږ وپېژنو، دا نور به انشاءالله په راروانو درسو کې ګورو. هو یعنی څوک is used for Allah Almighty and human being. څوک د الله تعالی او انسان لپاره کارول کیږي. هو څوک د الله تعالی او انسان لپاره کارول کیږي. Who is used for Allah Almighty and human being. څوک د الله تعالی او انسان لپاره کارول کیږي. In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. هو چې څو دوستانو زمونږ ریلیټیو پروناون سو دلته د الله تعالی لپاره استعمال سو، یعنی د الله پاک لویي بیانوي. هو یعنی څوک چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. دلته به دوستانو مونږ د انسان لپاره استعمالوو the boy is talking with you. who is my brother. هغه هلک څوک چې له تا سره خبرې کوي زما ورور دی. دوستانو هو چې څو زمونږ په انګلیسي کې ریلیټیو پروناون سو، نسبي ضمیر شو، او دلته په دې سنټنس کې مونږ د انسان لپاره وکارول، یعنی کارول کیږي د انسان لپاره. the boy is talking with you. boy چې څو دوستانو یو انسان دی، هلک یو انسان دی، نو مونږ چې څو په دې ځای کې هو د هلک لپاره استعمال کوو. The boy is talking with you. Who is my brother. هغه هلک څوک چې له تا سره خبرې کوي زما ورور دی. who یعنی څوک. This is the boy who helped all. دا هغه هلک دی څوک چې له ټولو سره مرسته کوي. دوستانو دا و د نن ورځو درس. الله دې ستاسو د خوښ وړ وګرځي. چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.